ملا هبت الله اخندزاده یو ځل بیا د امیر په اطاعت او له اختلافه د طالبانو په ځان ساتلو ټینګار وکړ. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په غور ولایت کې یوې غونډې ته د نورو مسألو ترڅنګ یو ځل بیا د امیر په اطاعت او له اختلاف څخه د طالبانو ځان ساتلو ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې اخندزاده د غور له ولایتي مسؤلانو سره په غونډه کې د هغوی ستونزې هم اورېدلي، خو دا ستونزې مشخصې شوي نه دي. د طالبانو مشر تر اوسه هم په عام محضر کې لیدل شوی نه دی. هغه داسې مهال د اختلافاتو له منځه وړلو او یووالي ټینګار کوي چې 2 اونۍ وروسته یې د حکومت 3 کاله پوره کیږي، خو هیڅ هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی. تر دې وړاندې یو شمېر لوړپوړو طالب چارواکو له هغې ډلې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقاني او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزی د هبت الله اخندزاده پر یو شمېر تګلارو او فرمانونو نیوکې کړي دي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې